بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند کتونکو زم بلال حمزه او تاسو ګورئ جرار ټیکنیکل چینل. کتونکو د یوټیوب په باره کې دا نوې شپږم نمبر ویډیو ده. څنګه چې موږ زړې 15 ویډیوګانې اپلوډ کړي دي، که چا هغه نه کتلې نو بالکل تاسو لومبې لاړ شئ هغه وګورئ. پای کې ما د جیمیل جوړولو طریقه، ورسره د یوټیوب چینل جوړولو طریقه، ډسکرپشن او ټیګ ورکولو طریقه، دغه ټولې خبرې پکې ما کړې دي. اوس راځو په دې ویډیو کې چې موږ کم قسم ویډیو یوټیوب ته اپلوډ کو چې پیسې ته هم ګټو. داسې نه چې کاپی رایټ پې راشي یا زموږ چینل بند شي یا موږ ته مونټایزیشن نه آن کوي. نو کتونکو همدغه باره کې دا ویډیو ده. کتونکو لومبنۍ خبره خو دا ده چې تاسو چینل جوړوئ نو د هغې دپاره به تاسو دا لازمي کوئ چې تاسو ډیلی بیس باندې ویډیو خامخا اپلوډ کوئ. ټیک شو. او داسې ویډیو چې د کتو لایق وي، یعنی خلک یې ګوري. داسې ویډیو پکار ده چې خامخا خلک ګوري. داسې هم نه چې تاسو موبایل کیمره واخلئ یا هر څه تاسو سره موجود وي پای تاسو ویډیو کې، او اینه بعد چې کوم دی په هغې کې څه انفارمیشن نه وي یا پکې داسې څه فن پکې نه وي، انټرټینمنټ پکې نه وي، او هغه ویډیو تاسو اپلوډ کړئ نو په هغې هغه څوک ګوري سره نه، نو په هغې باندې تاسو ته چې د هغې ویډیو تاسو ته هېڅ پیدا نشي در رسېدی، ځکه چې هغه ویډیو څوک نه ګوري نو ستاسو چینل څوک سبسکرایب کوي به هم نه، او بل چې کوم دی ستاسو ویډیو واچ ټایم به هم ډېر زیات کم وي. نو تاسو به داسې ویډیو اپلوډ کوئ چې هغه زیات انفارمیشن والی وي، که هغه فني وي او که هغه د ایجوکیشن په باره کې وي، که هغه د هر څه په باره کې وي، که میوزیک وي چې داسې وي چې هغه پروفیشنل طریقې سره وي. ځکه چې نن سبا زیات تر کمپټیشن روان دی، مقابله روانه ده چې د ټول نه ښه چینل چلیږي نو هغه مطلب دی ښه ویډیو وي نو هغه خلک ګوري. بل که تاسو چېرې د فني ویډیو اپلوډ کوئ نو تاسو به چینل کې خامخا د انټرټینمنټ هغه آپشن سلیکټ کوئ، څنګه چې ما تاسو ته مخکې ښودلی چې تاسو به انټرټینمنټ سلیکټ کوئ. دارنګې که تاسو ایجوکیشن په باره کې کوئ، تاسو دا خبرې ما په رستنیو ویډیوګانو کې کړې دي. خو که چېرې تاسو وایئ چې موږ د یوټیوب نه ویډیو ډاونلوډ کو او دوباره ورته اپلوډ کو، نو په دغه باندې مونټایزیشن آن کېدل مشکل دی. یا تاسو سره یو میوزیک دی، نعت دی وغیره هر څه تاسو سره آډیو دی، په هغې باندې تاسو تصویر ولګوئ، هغه تاسو یوټیوب ته اپلوډ کړئ، نو په دې باندې هم تاسو ته پیسې نه درکوي. ټیک شو. دویمه خبره، که چېرې تاسو ویډیوګانې اپلوډ کوئ او ویډیوګانې داسې ویډیوګانې وي چې په هغې کې مطلب ډزې شوي وي، داسې پکې وینې توی شوي، نو هغه ویډیو هم یوټیوب والا نه مني او د هغې چې کوم قانون دی د هغې خلاف ورزي کېږي، نو دغه ویډیو بس تاسو ډایرکټ ډیلیټ کېږي. نو ډېره لومبنۍ خبره خو دا چې تاسو به د بل چا ویډیو بالکل یوټیوب ته نه اپلوډ کوئ. که هغه په فیسبوک باندې تاسو ته میلاو شو، که تاسو په یوټیوب باندې میلاو شوه، که هر ځای کې تاسو ته میلاو شو، خو تاسو به یوټیوب ته نه اپلوډ کوئ. یوټیوب دپاره دا دی چې تاسو بالکل خپله ویډیو تیاره کړئ او هغه یوټیوب ته اپلوډ کړئ، او تاسو ډیلی بیس باندې خپلې ویډیوګانې اپلوډ کوئ نو تاسو به هله پیسې ګټئ. که نه داسې د یوټیوب نه پیسې ګټل انتهایی مشکل کار دی. ټیک شو. نو دا خبرې پکې لازمي چې تاسو به خپله ویډیو جوړوئ. بل ویډیو داسې ویډیو پکار ده که تاسو میوزیک، نعت وغیره هر څه لپاره استعمالوئ. که تاسو د هر څه لپاره استعمالوئ، خو چې په هغې کې د داسې مووینګ پارټ چې کوم دی پکې موجود وي، لکه مطلب دی چې په هغې باندې تاسو داسې افیکټس لګولي چې داسې ښکاري چې دا ویډیو ده، داسې نه چې صرف تصویر دی. نو کتونکو د صرف تصویر والا ویډیو هم په یوټیوب باندې نه چلیږي او پردی ویډیو هم نه چلیږي. نو تاسو به کوشش دغه کوئ چې تاسو بالکل خپله ویډیو اورجنل تیاره کړئ او تاسو اپلوډ کړئ. نو کتونکو که چېرې تاسو وایئ چې موږ داسې فني ویډیو نشو تیارولی یا تاسو داسې نالج تاسو سره چې د کمپیوټر باندې زیات تر پوهیږئ، نو بالکل تاسو د سکرین ریکارډینګ کولی شئ او تاسو بالکل اپلوډ کولی شئ یوټیوب ته، او دی نه هم تاسو پیسې ترلاسه کولی شئ. که تاسو چېرې زما چینل ته ګورئ، په دې کې ما بعضې تصویرانو ویډیوګانې اپلوډ کړي دي، خو زما دا چینل چې کوم دی د ایجوکیشن باره کې دی، زما د ارننګ باره کې دا چینل نه دی. ټیک شو. او په دې کې ځکه زه هر قسم ویډیوګانې اپلوډ کوم، لکه ګوره دا نعت چې کوم دی قرآن باره کې سوازی قرآن پسرو اورنو مسلمان ویدستان وی ګوره ټول پې دا تصویر لګېدلی، خو یوټیوب والا دا نه مني، په دې باندې بیا ای ایډورټایزمنټ نه لګوي. ګوره داسې موږ ته پته نه لګي چې آیا موږ ته به څه پته لګي چې آیا په دې به اشتهار لګوي یا نه لګوي، خو صفا خبره ده چې تصویر والا باندې نه لګوي. ځکه
اوس که تاسو زړې چینل ګورئ په هغې باندې بالکل لګېدلې وي خو هغه مخکې مونیټایز شوي دي په هغې لګېدلې دي خو اوس چې کوم راځي نو تاسو له به مونیټایزیشن چې کوم دی هغه نه درکوي تاسو به په ریویو کې اچئ او تاسو به چېرته بیا یو میاشت به درکړي دویم میاشت به درکړي اخر کې به ستاسو مونیټایزیشن چې کوم دی هغه ډسیبل کړي نو کتونکو کوشش به دا کوئ چې تاسو بالکل خپله ویډیو اپلوډ کړئ یوټیوب ته نو هله به تاسو پیسې ګټئ خو انشاءالله زه کوشش کوم چې روان ویډیو په داسې تاسو ته اپلوډ کوم لکه زه چې څنګه سکرین ریکارډینګ کوم او ویډیوګانې اپلوډ کوم نو زه دغه غواړم چې دغه باندې هم تاسو ته ویډیوګانې شروع کوم د داسې ویډیو ایډیټینګ سافټویر چې سپیشل د یوټیوب دپاره وي نو انشاءالله چې ستاسو به هم خوښ شي خو کوشش به تاسو کوئ چې موږ ته به کمنټس کوئ چې آیا دغه موږ شروع کړو د ویډیو ایډیټینګ سافټویر او که نه ګوره ویډیو ایډیټینګ سافټویر ما سره چې کوم دی فلحال 2 قسمه دي یو چې کوم دی د سکرین ریکارډینګ والا دی دغه سافټویر دی په دې زه صرف یوټیوب دپاره دغه ویډیو تیاروم دویم چې کوم دی موږ چې کوم ویډیو تیارو لکه چینل به ته زه خپل ګوره دا ویډیوګان چې موږ کومې تیارو نو د دې لپاره بل سافټویر دی انشاءالله د هغې ویډیو به ته هم شروع کوم وخت سره نو امید لرم چې ګوره دا کوم پروفیشنل ویډیو شوي د هغې طریقه به ته هم ښایم خبرې راته مخکې کېږي خلک واورئ زما زړه پې ډېر خوږېږي د ډېر دغه شانتې د ایچ ډي ویډیوګانو طریقه به ته هم ښایم کوم کې چې تاسو مخې ته راغلی او کوم چې سکرین والے دي نو انشاءالله هغه به ډېر زر تر زره شروع کوم خو که چېرې تاسو کمنټ وکړئ چې آیا زه دغه شروع کوم او که نه نو امید لرم چې دې ویډیو نه به تاسو هم څه نه څه پیدا اخیستي ځکه چې داسې خاص خبرې پکې بعض ملګري وي چې موږ کوم قسم ویډیو اپلوډ کړو دغه میسج کمنټ راتلل نو تاسو بالکل پر دې ویډیوګانې ما اپلوډ کوئ ځکه چې بعضې ملګري یوټیوب ته لاړ شي او یوټیوب کې وګوري چې کوم د ټاپ ویډیوګانې چلیږي نو هغه به زر ډاونلوډ کړي او خپل چینل ته به یې واچوي نو دغه باندې نه کېږي که هر څومره د ټاپ ویډیوګانې وي دې خو ګورئ نو دا تاسو لکه ګوره په یو هفته کې په دې باندې څومره تقریبا 60 لاک ویو په دې باندې راغلي دا ډېر زیات دی او ارننګ هم د دې بیا ډېر زیات وي نو دغه رنګې ویډیوګانې به تاسو نه اپلوډ کوئ سپیشل خپلې ویډیوګانې ټولې خپلې ویډیوګانې به اپلوډ کوئ نو کتونکو امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي که خوښه شوي بالکل لایک بټن باندې کلیک کړئ که نه وي خوښه شوي په ډس لایک بټن باندې کلیک کړئ والسلام